الله الرحمن الرحیم. تاسو ولیدل په دو قسمت فعالیتو کې چې موږ کله فعالیت اټکاوه په هغو فعالیتو کې دو دغه قیمت انکریمنت مستقیم یې اخیسته او دلته په دغه پیشوند هم چې پریفکس ورته وي دو هم د ای په نوم دی هغه یې مستقیم اخیسته. اوس څه رقم وکولی شو چې موږ دو ته تغییر ورکړو، انکریمنت کم کړو، انکریمنت زیات کړو، د فعالیتو لپاره چې هغه کوم پریفکس لیکو هغو ته تغییر ورکړو. موږ مستقیما ځو پروجیکټ ته. په پروجیکټ په پروژه باندې چې موږ کار کړو غواړو چې په هغو کې انکریمنت وشان تغییر ورکړو، هماغه پروژه سلیکټ کوو. کله چې سلیکټ کړه راځو دلته دغه ډیټیل ته ډیټیل پیج ته چې لاندې دغه پروژې موقعیت لري دلته ډیفالت سلیکټ کوو. ډیفالت هم چې سلیکټ کړم په دو ډیفالت کې انجینر صاحب اوس موږ کولی شو دلته ورته ولیکو چې اکټیویټي آی ډي پریفکس. موږ مخکې هلته تاسو کتل چې څه شی راتلل ای راتلله که نه. موږ دا پریفکس ته تغییر ورکوو مثلا بي. صحیح ده. فعالیت د پروژې هم د زرو نه شروع شوی و. موږ ورته ویل چې دا فعالیت د پروژې د زرو نه مه شروع کوه د لسو نه شروع کوه. صحیح شوله. انکریمنت هم لس نیولی و. لس یعنی اوله اکټیویټي او یو وه بیا لس وه. دا ورته وی چې دا انکریمنت مثلا ونیسه 15. صحیح شوله. 15 چې ونیوله دا تغییرات دلته راغلل. د دې ځایه اوس غواړو چې ووځو. چیرته ووځو؟ ورځو بیرته پروژې ته. پروژه اوپن کوو. پروژه هم چې اوپن کړه ګورئ انجینر صاحبانو تاسو اوس په دغه قسمت کې کلیک وکړئ او رایټ کلیک وکړئ او دلته ورته وایي چې اډ. ګورئ انجینر صاحبانو تاسو چې اډ کړ پریفکس تغییر نه دی خوړلی ولې انکریمنت 15 تغییر خوړلی. صحیح ده. پریفکس ګورئ تغییر نه دی خوړلی ولې موږ خو هلته تغییر ورکړ بیم کړل ولې دلته نه دی شوی. ښه راځو دویم قسمت ډیزاین ته 15 ډیزاین ته. دلته چې موږ ورته ویو چې اډ په دو ډیزاین کې بي مستقیما راغی بي لاسو نه مستقیما راغی چې دغه اوس که موږ بل فعالیت درته اډ کړو ورته وی چې یو بل فعالیت اډ کړو د دو لاندې دلته هم چې اډ کړل ګورو ورته چې بي 15 راغی هم انکریمنت واخیستل شو و هم پریفکس واخیستل شو. اوس راشو بیرته ورځو پروژې ته. پروژې ته چې ورغلو هماغه پروژه جلابات وه. د جلابات پروژه باندې کلیک کړو. راځو په دغه ځای کې انکریمنت اکټیویټي آی ډي بیسد آن سلیکټډ اکټیویټي دا د دو ځایه ټیک مارک یې لرې کوو. د دو ټیک مارک هم چې لرې کا بیرته راځو ورته چېرته جلابات پروژه اوپن کوو. د جلابات پروژه کې اوس دلته یو فعالیت اډ کوو چې اډ هم کړل په دغه قسمت کې ګورئ بیشل هلته هم په یوه ټیک مارک باندې هر څه د هغو ځای نه میراث نشي اخیستی. نو په دو خاطر باندې چې تاسې په راتلونکي کې دغه ځای تغییرات راولی هغه ټیک مارک هم باید ټیک مارک وي ځکه چې دا بیا د سره یې تا نه اخیست نه بېرته ایډیټ غواړي. په دو خاطر باندې چې دا کار ونه شي بېرته به تاسو ورشئ پروجیکټ ته او په پروجیکټ باندې به پروژه خلاصه کړئ. پروژه هم چې خلاصه کړه د انکریمنت اکټیویټي دا به څه شی کوئ دا به تاسې ټیک مارک کوئ چې بیا ورشئ هر دبلیو ایف چې ورننوځئ مطابق د مغ دبلیو ایف تاسو ته په خپل پریفکس راوړي.